ملګرو پرون زموږ نه د پښتو موسیقۍ د افغان موسیقۍ د پښتو موسیقۍ د پښتو میوزیک یو ډیر لوی نوم یو ډیر لوی لیجند یو ډیر لوی علامت رخصت شو. قمرګله بیبي پرون ټورنټو کې وفات شوه. ارواح ښاد یاد یې تلپاتې. قمرګله بیبي که تاسو څومره ملګري دلته دا خبره اورئ نو په یو نه یو شکل کې به د قمرګلې بیبي اواز او د هغې ساز او د هغې سر ستاسو په مازغو کې یادونو کې ګرځي راګرځي. د کلام د انتخاب نه واله د فولکلور تر ویلو پورې او د هغه قافله په مخ کې بوتللو پورې کوم چې استاد زمان نه شروع وه او ناشناس استاز او خیال محمد استاز او هدایت الله استاز او ګلنار بیګم بیبي او معشوق سلطان او کشور سلطان او تر اوسه پورې دغه اوازونه او دغه قافله روانه ده چې هغه د کلاسیکیت سره سره د نوي دور تقاضي هم ځان کې رونغاړي. د پښتو هنر قمرګلې د پښتو هنر ته ډېره لویه ورکړه کړې ده او د هغې تلل د پښتو هنرمندۍ دپاره د پښتو میوزیک دپاره ډېره لویه ضیا ده، ډېره لویه تشه ده. ماته نه ښکاري چې دا تشه ډکېدی شي، خو د اوسنی نسل د پښتو میوزیک اوسنی نسل چې کوم د بینډونو په شکل کې دی، کوم چې د موجوده نوي ټکنالوژي د انسټرومنټ په شکل کې دی، هغه دغه اوازونه، دغه کلاسیکیت، د کلام دغه انتخاب، دغه فولکلوریت، دغه خوږوالی د اواز دا په مخ کې بوتلی شي، دې کې اضافه کولی شي، دا لویولی شي، دا پلنولی شي، دا غټولی شي، دا پراخه کولی شي. نو قمرګله بیبي زموږ نه لاړه، د ډېر خفګان خبره ده، خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې قمرګله بیبي په خپل عمر کې تقریبا 300 سندرې ویلي د ټي وي دپاره، د ریډیو دپاره، او دومره ډېر پروګرامونه یې کړي دي او دومره ښه انتخاب یې د کلام کړی دی چې موږ یې څومره اورو نو هغومره پورې به هغه زموږ په یادو کې راځي. نو ماته نه ښکاري چې قمرګله بیبي به تر قیامته پورې د چا نه هېره شي.